نوی عصر د بېثباتۍ او نړیوال کړکېچ د پای نقطې ته رسېدلی دی. نړیوال مالي، اقتصادي، چاپېریالي، بشري او اقلیمي کړکېچونه هغه حقیقتونه دي چې هر وګړی ورسره لاس او ګرېوان دی. خو دا یوازې پیل دی. صنعتي انقلاب او په غټه کچه د بیکارۍ ګواښ د بیکارۍ سره مل راتلونکي د نړۍ د اقتصاد حتمي سقوط کوونکي لاملونه دي که چیرې د مصرف کوونکي ټولنې بڼه دوام وکړي. د نفوسو د زیاتوالي ستونزه، د نړۍ د سرچینو چټک کمښت، نړیوال اقلیمي بدلون، همدا وخت دی چې نړۍ ته د پیښ شوو ګواښونو په حقیقت باندې پوه شو. نړیواله آنلاین جرګه، نړیوال کړکېچونه دا موږ د مخه اغېزمن کوي. دا راتلونکې جرګه خورا د ارزښت وړ ده، کومه چې د الاترا نړیوال خوځښت د رضاکارانو لخوا تیاره کړی شوې ده. د اسد د میاشتې په 2 تاریخ په 9:30 بجې په ژوندۍ بڼه په زرګونو رسنیو او نورو شبکو باندې د 80 څخه په زیاتو ژبو هم مهاله ژباړل کیږي. د انسانیت راتلونکې، د مدنیت تباهي یا پرمختګ.